اور موسی علیہ السلام عند ربهما اخبر رب په حضور کې. اور احتجاج توي احتجاج توي الاتيان بالحجه، یعنی په یو بل باندې دلیل پیش کول، دلیل حجت بازی. او زمون په دې استل زمانہ کې دې تسوي مباحثه اور مناظره یا مکالمه. ٹھیک شو کنه؟ اوس په دې باندې مونږه رستو بحث کوو. فحج آدم موسی، نو غالب شه دا بنو چې حج کا آدم موسی په شریک باندې. فحج آدم موسی، نو غالب شه په حجت کې آدم علیہ السلام په حضرت موسی علیہ السلام باندې. غالب شه په حجت کې آدم علیہ السلام په موسی علیہ السلام باندې. مناظره وګټله آدم علیہ السلام. ٹھیک شو؟ ته چې بیا ځان لا سلیکل غواړي کنه، نو بس دغه ځکه به بیا تاسو ته بحث کوم چې په دې کې دا بحث دی چې آدم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام په مابین کې خود زرګاو کلونو فاصله تیر شوی دا، اور آدم علیہ السلام ہزارها سال مخکې وفات شوی دی. نو بیا دې حضرت موسی علیہ السلام سره مناظره څنګه وکړه، اور دا مناظره چرته شوه سپوږمۍ؟ نو دا یو بحث دی. خو زما خیال دی چې اوس نه اوچلو منو خبي. نو سوال خو ته په پوښوي چې آدم علیہ السلام اور د موسی علیہ السلام په مابین کې بعد د زمانه دی او کافی بعد دی. نو بیا آدم علیہ السلام خو ډیر په خوا وفات شو، نو دی موسی علیہ السلام سره مناظره څنګه وکړه؟ نو دا سوال خو ټول محدثین ذکر کوي. نو د دې جوابونه دي متعدد دي. یو جواب دی او محدثینو کړه دي چې دا معامله د عالم قدس دا ممکن ده چې الله رب العزت موسی علیہ السلام روح هغه بوتلی د حضرت آدم علیہ السلام روح سره ملاو کړي او بیا دا مناظره شوی. دا اگر چې دې تبذبل عنوان سره ویما، خدایا ساتي چې دا ګوره مناظره چې دا د موسی علیہ السلام د پیدائش نه ګوره رستو دغه پوهیږي کنه. نو اوس د موسی علیہ السلام روح یو قول دا چې روح موسی الله کریم د روح حضرت موسی علیہ السلام د بدن نه داسې جدا ک او روح آدم سره ملاو ک او د روح آدم با روح موسی علیہ السلام مناظره شوا په زمانه د حضرت موسی علیہ السلام. او دا تا ته کې ګرانوي اور ما ته ګرانوي، نو الله رب العزت مخکې دا هیڅ مشکل نه دی. دا یو شو. ٹھیک شو؟ دیم قول هغه دا دی چې دا مناظره روحانی ده. معنی د موسی علیہ السلام د وفات نه پستا چې کله روح موسی علیہ السلام په اعلی علیین کې ملاقش روح آدم سره علیہ السلام، نو په مابین د دې دواړو روحونو کې مناظره التو شو. ٹھیک شو؟ نو دې ته موږ عند ربهما په حضور در رب خپل په عالمي ارواح کې هغه په خوانه ازلی نه دا بعد وفات موسی علیہ السلام چې موسی علیہ السلام وفات شو، روح بر لاړ او د انبیاء علیهم السلام روحونه خو یو بسر ملاقاتونه کوي. نو روح موسی چې سو وخت کې ملاقات روح آدم سره، نو دغه وخت روحانی مناظره د دې په مابین کې اوشوا. خبر اخلاص شو. درېمه توجیه دا ده چې دا مناظره چې کومه نو دا په لیلۃ المعراج کې په شب د معراج کې چې کله حضرت صلی الله علیه وسلم باندې عروج شو برا او د انبیاء علیهم السلام ارواح مقدسه سره د پیغمبر سره ملاقات شو. نو په دغه وخت کې بین روحین، روح موسی او آدم به حضور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره اوشوا. نو دا مناظره په عالم ارواح کې شوه پس د وفات موسی علیہ السلام نه، یا په عالم ارواح کې وا په وخت د لیلۃ القدر استغفر لیلۃ المعراج چې کله پیغمبر اسلام د معراج په شپه برتلو. اور یا دریمه نقطه دا ده چې روح موسی تلو الله
بوتلو په حیات ته موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام روز سره دای ملاقات شوه دي. څلورم جواب دام دی چې ممکن دا چې الله حضرت آدم ژوندې کړي او موسی علیہ السلام سره ملاقات کړي. نو دا حیات شګنه څلورم خبر ده. خو په دې کې دا دو خبرې چې کوم دینو دا ډېری وزنی دي او اکثر محدثینو فرمایل دي چې دا په شب معراج کې وا یا پس وفات موسی علیہ السلام نه چې روح موسی با روح آدم ملاقات شو نو په دغه وخت کې مناظره وشو خبره خلاص شو. نو فحج آدم موسی یو مسله حل شو. قال موسی اوس دا غد بیان د احتجاج د خاطر مناظره باس. قال موسی علیہ السلام فرمایل انت آدم تو آدم الذي آدم علیہ السلام خلقك الله بيده چتا الله پاک پیدا کړي په خپل لاس سره. بس متشابهات نه دي بس خلاص ده او تعویل د قدرت سره ده. ته الله په خپل قدرت پیدا کړي ته الله په خپل لاس پیدا کړي ونفخ فيك من روحه اور واچو پتا کې ارستا په دې جسم کې من روحه د روح خپلنا اوس د روح هی کې دا ضمیر چې الله کریم ته راځي دی چې روح خپلنا نو دانه چې الله په آدم کې خپل روح چولو الیاذن بالله بلکې د روح اضافت چې کوم دی الله کریم ته دا اضافت لپاره د شرافت ته اضافت تشریفی تکریمی لک بیت الله وناقۃ الله تیشو کنه لا بیت لله تعالی ولا ناقۃ لله. الله په ناقوس کې الله خو په کورونو کې نه اوسېږي خو د جمعات نسبت الله ته کېږي بیت الله او دا اضافت تشریفی دی او دارنګ ناقۃ الله نو روحی شه یا د روحی کې دا ضمیر الله کریم تراجه دی او دا روح الله ته منسوب کړ د روح آدم ولی لانه سر من اسراره تعالی زکه چې دا روح د الله د رموزونه دی الله دا رموزونه دی رازونه ذکر یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی فشکن ولی سیوا او مزار رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم يعلم بحقیقت الروح نو معلومه شو چې دا د الله د رموزونو یو خاص راز دی ذکر روحی کی ضمیر اضافت چاته شو الله کریم تو شو. درېمه توجیه ستا نقطې لیکل دا چې من روحی اے من روح الذی هو مخلوقه تاکہ اللہ کریم دا سے روح واچو چغه الله پیدا کړو. روح مخلوق دا سے روح چغه مخلوق د باری تعالی دی خو دې کې بیا څه تخصیص ناراضي. واسجد لك ملائکته وسجد کړو تا ته فرشتو د باری تعالی د الله ملائکو تا ته سجده کړو. واسکنک فی جنتی اور الله ته اصول په خپل جنت کې تا ته الله چسکنن توزوجک الجنه وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا تشوي ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض بیا تا کوزکل خلق په سبب د خطایستا سره اوس ګنا زنه مکنه نو بیا کوزکل تا خلق په سبب د خطای خپل ال الارض زمکتا یو یادا سو که ثم اهبط الناس بخطیئتک الى الارض چې مجول شي ثم اهبط الناس بخطیئتک الى الارض بیا دا خلق چې کم دی په سبب د خطیستا زمکه تراکوز کړ شو. بابا جی کی چرتا دا خطیا نه کوله نستا بچو به دا تکلیفونه په دنیا کې نو اهبط الناس بخطیئتک بشي بیا کوز کړ شو خلق په سبب د خطیستا زمکه ته. قال آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چې انت موسی الذی دلائل د موسی علیہ السلام خلاص وګنا اس آدم علیہ السلام ورتوي انت موسی تو موسی علیہ السلام الذی اغ موسی استفاک الله برسالته وبکلامه چې الله ته غوړه کړې په سبب د رسالت خپل چې تعالی پیغام د رسالت در کړې دی وبکلامه او په کلام خاص خپل سره وکلم الله موسی تکلیما هر چا سره الله خبرې کړې خو موسی علیہ السلام خصوصیت خبرې وي.
واعطاك الالواح او تعالی درکړې وي تخته د تورات فيها تبيان كل شيء چپای کې وضاحت تر مسلې موجودو وقربك نجيا او ته الله پاک نږدې کړې وي ځان ته نجيان جرګمار نجيان اے مناجيان په داسې حال کې چې سرګوشي کوونکې وي رب کریم سره څومره لوی سړی ته سبحان الله ته الله غوړه کړی تاسو خاص خبرې وکړي تعالی تورات درک پای کې داري مسلې وضاحت موجود وو وقربك نجيا وزتان تپوس کوم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق اسرا توکل مناظری باندې پوښوس فبكم وجدت الله نو پس سمره مقدار د عمر یا په سمره مقدار د زمانه وجدت الله چې ته خبره د الله نه تا متده حکم د الله دا سوا وجدت الله تا متده مکتوب د الله فیصله د الله كتب التوراة چې لیکل د تورات قبل ان خلق زما د پیدائش نه مخکې دا ته هم پته ده تا باندې تورات راغل دي کنه نو دا ته پته ده چې زما د پیدائش نه تورات څومره مخکې لیکل شوی دی په باندې پوه شئ فبكم وجدت الله پسمره مقدار د زمانی تا متده الله چې لیکل د تورات قبل ان خلق مخکې زما د وجود نه دا راته خو ته پته ده کنه چې تورات چې لیکل دی الله کریم نو څومره زمانہ مخکې لیکل دی زما د وجود نه نو قال موسی ب40 عاما استاد پیدائش نو 40 کال مخکې لیکل دی اوس پوښوي نو قال آدم علیہ السلام فرمایل فهل وجدت فيها آیت په تورات کې دا حکم د باری تعالی مته دی یعنی لسته دی په تورات کې دا مسله تعالی سره وعصى آدم ربه فغوا وعصى آدم ربه فغوا قال آدم نو حضرت آدم علیہ السلام فرمایل فعل وجدت فيها آیت لست دی په دې تورات کې وعصى آدم ربه فغوا وعصى آدم ربه او خید آدم د پورا کولو د حکم د رب خپلنا فغوانو په خطا ش په خپل مطلب کې لازمه ترجمه ده ان شاء الله د قران بالکل موافق ده تعویل سورۃ بقره خو تعویل لګانا قالته فازلهما الشیطان عنها نو ازل سمانه ده او خیاول نو وعصا آدم او خید آدم ربه د پورا کولو د حکم د رب خپلنا نو فغوا لفظی معنی خو د بیلارش او زمانه کوم فغوا پس خطا شب د مطلب خپلنا مطلب آدم خلود فی الجنت او اکل شجر چې دی نو دا سبب د خروج عن الجنت شو نو فغوا مطلب نه خطا ش ته په پوښ مقصد آدم علی السلام سو چې واسا آدم رب فغوا دا خو زما د وجود نه مخکې لیکلو کنه زلانون پیدا شو 40 کال مخکې لیکلو وی قال نعم وی قال نو آدم علیہ السلام افتلومونی ودیک بختا اتما ملامت کئ آیا تاسو ما ملامت کوي الا پدی خبر چان عمل تو عمل كتبه الله علی ان اعمله چې ما عمل کړی دی ان عملت عملا تاسو ما ملامت کوي ان عملت بان عملت پدی خبر چې ما عمل کړی دی یو عمل كتبه الله علی چې الله کریم په ما باندې لیکل دی پوښ کنه ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنه مخکې د پیدائش زما د صلیختو کالونه زما د پیدائش نه صلیخ کال مخکې الله ویلو واسادم رب فغوا دا خو مخکې لیکل شو نو چارک لیکل شو نو استما پغی ملامت کوي نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فحج آدم موسی نو غالب شه په حجت کې آدم په موسی علیہ السلام باندې فحج آدم معنا غالب شو آدم علیہ السلام په حجت بازی کې په موسی علیہ السلام نو مناظره حضرت آدم علیہ السلام وګټله علماء کرام صلحاء امت توجه خوشته کنه